په بنګ په تماکو په کوکنار نه یم پیرا په بنګ په تماکو په کوکنار نه یم پیرا څه شی راله پیدا که نو خمار نه یم پیرا. او اذان مې اورېدلی خو قضا به یې چېرته وکړم د قام غمونه بڼه موزګار نه یم پیرا. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او احترامات. ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم. دا مهال د پېښور نه واپسي دا روان یو کلي ته. رضوان الله شمال صاحب د دغه شعرونو خالق کوم شعرونه چې مې درته وویله په پیل کې را سره ناست دی په ګاډي کې په روانه کې تلي وو په کتاب پسې د رضوان الله شمال صاحب کتاب رڼا بانګ چې چاپ شو د چاپ نه راووتو موږ راوړو د خیره سره په ټوله څومره چې هم زموږ پښتانه نړۍ ده په دې صوبه کې موږ دغه کتاب ځای په ځای باندې ورسوو. کتاب هم حواله کړو او لا روان دی خپرېږي دا کتاب. ملګري کولی شي د خپلې علاقې د هر ښه کتابتون نه دا کتاب ترلاسه کولی شي. رضوان الله شمال صاحب یو پیژندلی نوم دی د نړۍ چې خلک ورته د پښتونخوا شمال هم وایي چې یقینا زما ډېر خوښ شاعر دی او په دغه وجه باندې د شمال صاحب سره دا راملمه پېښور ته دا زه خپل یو اعزاز ګڼم چې شمال صاحب زه ځان سره په ګاډي کې یو ځای بوتلمه. دا هم ډېره د فخر خبره ده، ډېره د خوشحالۍ خبره ده په دومره خلکو کې چې دومره مینوال لري او موږ یې دغه اعزاز راکړو. نو ډېره زیاته مننه کوو شمال صاحب ملګرو سره مخاطب شي دغه کتاب په حواله باندې ورسره دوه درې خبرې که کوئ دغه هم وکئ او زه څو شعرونه راته ووایه چې بس بیا دغه مرکه موږ اختتام ته ورسوو. ډېره زیاته مننه تاج صاحب، الله مو قدر وکړه. ټولو مینوالو ته د پښتو ادب مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. او ګرانو ملګرو، کتاب رڼا بانګ زما د زړه هغه اضطراب دی چې د شعر په شکل کې مجسم شوی دی. ټول پښتون ولس تړلی دی. په دې چې کوم د ټایټل دوه شعرونه دي هغه در سره شریکوم چې د دار په سر په منصور خیله ادا بانګ کوي لکه بلال د ژوندانه د بقا بانګ کوي. تیاره شعوره د غوږونو نه دې لاس لرې کا څوک د دې خاورې ملایک د رڼا بانګ کوي. ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته شکریه ستاسو ادا کوم. د فیسبوک د لارې د ملګرو د مینې هم ډېره مننه کوم چې هغوی دې کتاب ته انتظار کوو، خلکو هڅولم نو هغه کوشش هغه ارمان هغه زموږ نن پوره شو او دا اوس تاسو ته ډالۍ ده. ډېره مننه. د رضوان الله شمال صاحب د کتاب نه در سره یو څو د خپلې خوښې شعرونه شریکوم او بیا به هغې اجازه اخلو. شمال صاحب وایي چې مینه په دې شرط که زغملی شي نو یا بسم الله، مینه په دې شرط که زغملی شي نو یا بسم الله، اور که په زړه کې ګرځولی شي نو یا بسم الله. صاحبه که مرګ دې وظیفه وي نو د خدای په امان، صاحبه که مرګ دې وظیفه وي نو د خدای په امان، صاحبه که ژوند چېرته کولی شي نو یا بسم الله. او ما که دې لاړې تېرې نه کړلې نو هله وایه، ما که دې لاړې تېرې نه کړلې نو هله وایه، ته که یې ما ته راتوکلی شي نو یا بسم الله. او یجي ماښام دی د جام وخت دی او تی بوتې پرېږده، یجي ماښام دی د جام وخت دی او تی بوتې پرېږده، که بندوبست راله کولی شي نو یا بسم الله. او په 400 والو سپلو ځینې لاره نه کچ کېږي، په 400 والو سپلو ځینې لاره نه کچ کېږي، خپو ته نالونه که وهلی شي نو یا بسم الله. او که دواړه جانه درته نه بخم شمال به نه یم، که دواړه جانه درته نه بخم شمال به نه یم، که یو ماښام راته بخلی شي نو یا بسم الله. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.